دپاره زما کورنۍ هغه دنیا دی. د دوی دپاره زه هر څه کولی سم، تر هر حده پورې تللی سم. که څه هم یو څوک ماته مطلبي ووایي یا خودخوا. که چیرې غواړئ چې دښمن مات کړئ نو د هغه په رقم فکر وکړئ. صاحبه د ټولې خبرې یوه طرف ته راځي، بغیر له شواهدو موږ هیڅ نس کولی. مګر مشکل دا ویجې سلګاوکر دی، دی ډېر چالاکه دی. زموږ دپاره درې مهمې پوښتنې دي. د سیم جسد چا انتقال کوي، څه وخت انتقال کوي او چیرې انتقال کوي. ویجې هیله کوم تاسو ماته ویلی سئ چې د سیم جسد چیرې دی. پولیس د ټولو څخه پوښتنې کوي چې د 2014 کال د اکتوبر پر 3 او پر 4 د شپې ویجې یو چا لیدلی و، او ما بیا اورېدلي دي چې هر څوک هغوی ته معلومات ورکړي هغه ته پولیس 15 لکه روپۍ ورکوي. ما خو دا فکر کوي چې پولیسو به دا قضیه بنده کړې، خو هغه لا تر اوسه روانه ده. تا ولې سام ووژې؟ که چیرې هر څه سم وي نو هغوی د شا د خوا څه ولې راځي؟ آیا تا خو به هلته د پولیسو د حوزې مخ ته دومره رش ولیدي؟ نه پوهېږم، یو کار شروع دی. د چش کار؟ کیندنه مندنه کوي که چیز کوي. بېر له جګړې د دښمن ماتول بیا جلا خوند کوي. تر ننه پورې د زړه او د دماغ ترمنځ ما همیشه خپل د دماغ دا اورېدلي دي، نن هم هغه کوم. صاحبه زه د خپلې مېرمنې کلیزه هېرولی سم، مګر 2 د اکتوبر او 3 د اکتوبر نه سم هېرول. او تاسې هم ښه پوهېږئ چې زه کوم درواغ نه وایم، او تر څه وخته پورې چې ما پیسې نه یې ترلاسه کړې زما خوله نه خلاصېږي. زما نوم ویجی سلګاوکر دی او دا زما اقرار دی.